السلام علیکم ورحمت الله. زیم زبی الله همدرد او تاسو ګوري کابل واینز ایکسترا. الله دې وکړي چې ټول مینوال مې روغ او جوړ او خوشحاله. زما خویندو ورونو څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې نن د جمعې مبارکه ورځ ده، نو ټولو خویندو ورونو ته د جمعې د مبارکه ورځ مبارک شه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان د جمعې په ورځ د سورة الکهف تلاوت وکړي او ویل ولي، نو دغه انسان به تر را روانې هفتې پورې الله جل جلاله په خپل امان کې وساتي. الله جل جلاله به دغه انسان د هر ډول فتنو نه وساتي او الله جل جلاله به دغه انسان حفاظت وکړي. همدارنګې به یې دجال د فتنو نه هم په امان کې وساتي. نو د یو صورت په تلاوت الله په موږ څومره مهربانه کیږي او مهربانه دی، څومره غټ فضیلت دی، خو که موږ او تاسو پې عمل وکړو. زما خویندو ورونو د جمعې په ورځ د سورة الکهف تلاوت حتما کوئ تر څو د الله جل جلاله په حفاظت کې واوسئ او د دې دنیا د فتنو څخه په امان کې واوسئ. نو الله تعالی دې په اول ماته د عمل کولو توفیق راکړي او بیا تاسو ته. خو زمونږ او ستاسو ایمانونه ضعیف دي. مونږ او تاسو د الله جل جلاله کتاب ته او د نبی علیه الصلاة والسلام ښودل شوي لارو ته اهمیت ورکول کم کړي دي. مونږ ځان سره 2-3 ګارد ګرځوو تر څو زمونږ حفاظت وکړي. مونږ ځان سره یو کاري صاحب په کانټیکټ کې ساتو تر څو مونږ د فتنو نه بچ شو او د هغه نه مشوره وغواړو. مونږ ځان سره یو ډاکټر په اړیکه کې ساتو چې هغه سره اړیکه ونیسو، کانټیکټ وکړو تر څو مونږ د بیماریو او مشکلاتو نه بچ شو. مونږ هغه انسان ته تملو او هغه انسان باندې ځان ډاډه کوو چې هغه هم الله تعالی پیدا کړی او زه هم. نو بیا ولې ډایرکټ د الله کتاب ته نه راځي؟ ولې ډایرکټ د نبی علیه الصلاة والسلام ښودل شوي لارو ته نه راځي تر څو د هر ډول عذاب نه په امان کې واوسي؟ نو دغه پیغام، دغه میسج نور مسلمانانو خویندو ورونو ته هم ولېږئ، شیر یې کړئ تر څو که یو کس پې هم عمل وکړو نو تاسو ما سره په ثواب کې سم شریک یاست. فری آف کاست، خوشي په خوشي په ثواب کې شریکېږئ. نو تر بلې ویډیو ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله.